سلامونه دوستانو، ویلکم بیک ټو سایف آنلاین اکیډمي. درس ته مو په خیر راغلی. نن ورځ به موږ د کمپیوټر یو ټریک درته ښیمه چې کوم په واسطه باندې اکثره ملګرو ته ډېر زیات مشکل ده چې سکرین نه موږ څنګه کولی شو سکرین شاټ واخلو. نو یو څو بهترین طریقې ته ښیمه ځکه دا زموږ د درسونو برخه ده او تاسو ته هم ډېر زیات پکار کېږي سکرین شاټ اخیستل د کمپیوټر نه، نو ډېر زیات مهم دي. نو په دې خاطر باندې موږ یو درې طریقې لرو. یو طریقه خو دا ده چې تاسو راځئ د کیبورډ نه مو زه دلته راځم، تاسو ته کیبورډ په سکرین باندې راولم او په دې کیبورډ کې تاسو د خپل کیبورډ څخه دا وینډوز بټن او په دې کې یو بل پرنټ سکرین بټن وي، دا رقم ته په لیکل شوي PRTSCN صحیح ده که نه؟ دا تاسو پریس کوئ. ګوره زه وینډوز بټن او بیا ورپسې دا پریس کوم، نو ما سره څه کېږي سکرین شاټ ګوره واخیستل شو. چې زه کله دا ته لاړ شم کلیپ بورډ کې دا زما سره پروت وي، ګوره ډایرکټ کلیپ بورډ ته زما راځي. صحیح هلته ګورئ دا زما سره زه وینډوز بي بټن پریس کوم، نو دا زما سره ګورئ ورته وینډوز بي بټن پریس کوم، زما سره کلیپ بورډ ته راغلو. اوس که زه دا چاته لیږم یا کوم ځای کې پیسټ کوم ډایرکټ یې پیسټ کولی شم. که زه راشم دلته کې یو بل فایل واخلم، وینډو کنټرول ان نوی فایل واخلم او غواړم چې دا ځان سره دلته کې پیسټ کړم، نو زه یې پیسټ کولی شم. کنټرول په واسطه باندې ګوره سکرین شاټ زما سره پیسټ شولو. دا یوه طریقه. بله طریقه دا ده چې دا خو تاسو ګوره ټول سکرین نه سکرین شاټ اخلي. اوس یو کس وایي چې زما یو خاص ایریا په کار ده د هغه نه سکرین شاټ واخلم. که ته د کمپیوټر په هر ځای کې اوسې او ته غواړې چې یو خاص ایریا نه سکرین شاټ واخلې، د هغه دپاره موږ یو شارټ کټ کی لرو چې هغه ده تاسو په وینډوز کې چې کوم وینډوز بټن ده ورپسې بیا تاسو شفټ او بیا بټن تاسو پریس کوئ، نو تاسو ته اپشن درکوي چې کوم قسم د سکرین شاټ اخیستل غواړئ هغه رقم تاسو اخیستلی شئ. زه راځم ګوره کیبورډ کې ګوره تاسو کوم بټن پریس کوئ په یو ځل باندې یو ځای ښه دا وینډوز بټن ورپسې دا شفټ بټن او بیا ورپسې دا ایس بټن. دا چې کله تاسو ګوره پریس کوئ تاسو دې ځای کې اپشن درکوي چې ته څه رقم د سکرین شاټ اخیستل غواړې. اول اپشن درکوي ریکټینګولر، مطلب دا ده چې ته غواړې یو خاص ایریا ځان دپاره سلیکټ کړي. دا تاسو څنګه کوئ خو هغه به ریکټینګولر وي چې هر کونجه به اوسي. او که غواړې چې نه پری فارم اوسي، مطلب چې هر ځای زما په کار هر قسم ته غواړم زه اخیستلی شم. یو دوه درې وینډوز غواړې چې هغه سکرین شاټ شي، دا رقم ته غواړې غونډ سکرین نه واخلې مکمل، نو دې نه هم ته اخیستلی شي. دې یو ګټه بله ګټه هم زه درته ښیمه. یو خو دا ده که زه دې باندې کلیک کوم نو غونډ سکرین نه به واخیستل شي، لکه څنګه چې موږ وینډوز بټن پریس کولو او بیا مو پرنټ سکرین پریس کولو، هماغه طریقه یې ده. زه راځم دې ځای ته په دې باندې کلیک کوم ریکټینګولر باندې، چې په دې باندې کلیک ګوره اوس ما ته وایي چې ته ایریا انتخاب کړه. زه ورته وایم چې دې سایف آنلاین اکیډمي فرض کړه واخله، نو وینډوز شفټ ایس به پریس کړم او را به شم ریکټینګولر به واخلم او را به شم دې ځای نه به څه وکړم دا ایریا به ورته سلیکټ کړم. ګوره ما فرض کړه صرف دا پکار ده چې دې نه زه څه کوم سکرین شاټ اخلم. چې کله مې سکرین شاټ واخیست د زما سره ګوره کلیپ بورډ ډایرکټ راځي. په دې کلیک وکړه، چې کلیک دې پې وکړه اوس ته کولی شې دې کې څه وکړې مختلف قسمه تغیرات راوړې. په دې کې عکس کې نه ته کولی شې تغیرات راوړې. فرض کړه ته غواړې لیکل وکړې، دې ځای کې د ګوره په خپله خوښه باندې لیکل کولی شې، ساین وغیره کوي. دې کې کلر زه ته درکوي کوم کلر باندې ته غواړې. ګوره دا شان دي دا خطونه دي سره زیړ غواړې هم شته ده، کوم ایریا سلیکټ کول غواړې بیرته یې پاکوي کولی شي، دا پاک هم کړي. صحیح غواړئ چې دا سکرب کې کولی شي چې کرب یې هم کړي، چې سره تاسو دا کرب کولی شئ. ښه یوه طریقه خو زموږ سره دا وله. بله طریقه زموږ سره دا ده چې زه راځم بیا وینډوز شفټ ایس پریس کوم کیبورډ نه مې ګوره ماته وایي چې فری مطلب دا ده چې کوم قسم د ستا په کار وي څومره ایریا ګوره هر قسم ته چې ته غواړې ته یې کولی شي. دا پرېږده کې تا سره چا کار نشته، صرف یو ایریا کې راوله. صحیح د تاسو سره څه کېږي اخیستل. ګوره زما ته دا رقم د سکرین شاټ راغله ډایرکټ کلیپ بورډ ته ځي. ښه بل زه غواړم چې هماغه کوم فول سکرین والا کولی شي فول سکرین هم واخلي. په دې باندې کلیک کړه ګوره ټول سکرین نه تا ته سکرین شاټ واخیستو دلته کې راغلل. اوس غواړې که دې کې تغیرات راوستل غواړې څه کول غواړې هغه ټول پکې ته په اسانۍ سره ترسره کولی شي. چې کله دې دا پکې ترسره کړل نو بیا څه وکړه ته کولی شي دا سیف کې ځان سره کاپي کې زوم کې زوم اوټ کې داسې کې مختلفې طریقې دي. غواړې دا کرپ کې دې نه کولی شي دا ځان سره کرپ کړه. چې کله دې کرپ کړو کلیک وکړه اوس کولی شي دا بیا څنګه کې ثبت کولی که غواړې دغه نه پس ته کولی شي دا کور دې نه اوکې باندې کلیک وکړه بس ته زموږ سره اوس کولی شو دا موږ سیو کړو. که نوی اخیستل غواړې نیو باندې کلیک کړه سیو کوي دې نه راشه ځان سره سیو کړه. بل زموږ سره سنیپینګ ټول ده. سنیپینګ ټول لرنل ته راشئ سرچ وکړئ سنیپینګ ټول کې مو چې کله کلیک وکړلو دا هم تاسو ته پري هغه درکوي د تاسو موډ کې درکوي. ګوره داسې کې موډز دي وینډوز هماغه موډ دی، فری فارم کې غواړې ریکټینګولر غواړې ګوره هغه موډ دی کې ټول موجود دي. فل سکرین غواړې څنګه ته غواړې زه ورته وایم چې نه دا همدا ریکټینګولر مې پکار ده. خو نوی سکرین شاټ اخیستل غواړې خو نوی غواړم دې کلیک وکړه. اوس ګوره تا ته ایریا درکوي چې کوم ځای نه ته سکرین شاټ اخیستل غواړې. فرض کړه زه هغه سر نه صرف غواړم واخلم دې نه ګوره دا مې راواخیستو دې صرف دا وګوره سکرین شاټ کې راغلل خیال هم درته. نو
نو دې طریقې سره اوس کو غواړئ سیو کې کولای شي سیو واخلئ ځکه سیو کلیک کبل سکرین شاټ اخیستل غواړئ بیا نیو باندې کلیک کا ځکه تاسو لیکل وغیرہ کولای شي پاک کې دې نه کولای شي د لیکل میکل نه پاک کې دا زموږ سره ډیلی مطلب دا چې د ټایم ورته فکس کوي چې فرض مثال 2 سکند پس 3 سکند پس یو سره واستل غواړم به وخت راته کولای شي او کنه ډایرکټ واستل غواړم نه ډیلی بشي دا زموږ سره په کمپیوټر کې د سکرین شاټ اخیستل لپاره مې ته مختلفې طریقې او ټریکس خودل ان شاء الله دا چې دا سلسله جاری ساتو او نور د کمپیوټر د جالب ټریکس ته توخه ما چې د کمپیوټر له استعمال او یوز څخه به خوند واخلئ نن پر هم بس ان شاء الله راتلونکي درسونه کې نور ټریکس